داسې کاري چې په یو کلي کې یو غریب سړی اوسېږي. د هغه نوم مشتاقي. د مشتاق په کور کې د هغه ښځی هغه خلکو له کپړې ګنډي او یو یې خشته شانتې لوري هغه سبق وایي او د مقابلې امتحان دپاره تیاری کوي. د مشتاق څه کار روزګار نه وي، بس یو زوړ شانتې ټوپک یي ورسره او په هغې باندې پیسې ګټي. هغه ځان له د نشانه بازۍ دپاره یو ځای میرلي او هلته په خلکو باندې نشانه بازي کوي. په هغې باندې یې 100 روپۍ ټکټ لګولي، نو چې څوک نشانه خطا کي نو د هغه 100 روپۍ لاړې شي، او چې څوک نشانه ولي نو هغه له دې 100 روپۍ انعام ورکي. شابه استاد جي راکوه 100 روپۍ، ما نښه وویشته. ښه در کوم دا واخله مړه ما. مشتاق چې څه ګټي نو په هغې کې بیا نیمې بیلي. په دغه کلي کې یو کسي چې د هغه نه نشانه خطا کیږي نه او د ده نه روزانه بلا پیسې ګټي. مشتاق استاز، 2 میله دې راکوه چې سیر وړه وګټم، شابه تشپاڼه شوی یم، درک را سره نه لګي. ښه در کوم هم دا واخله ټوپک او شابه تکړه شه. دا نشانه باز ډېر تیزي او د ده نه نشانه نه خطا کیږي. دا واخله ټوپک دی راکوه انعام. د ظالم بچی خدای خبر چې څه خورې، ستا نه خواړو خطا کیږي نه. زه در ورځې دړی مرچ خورم او هر وخت د مرچو په څټه ناست یم. دا سړی چې کله م راشي نو مشتاق ورته سم غوسه یي. په دغه کلي کې یو خاني کم چې د ډېرو ځمکو مالکي. د دې خان 2 زامني، هغه مشرې زوی ډېر بدعمله او جګړماري او هر وخت وله غویمې ګوري. هغه کشرې ډېر په تمیزي او هغه تعلیم یافته ومي. عام جدلی د پیرانو د ځمکې د څه چلو کو هغه کیس هم وګټو که نه؟ نه بی جانه کیس لا روان دی، د خیره زر به یې مونږ وګټو. مړه ورشه او هغه جج له خوله ډکه کا چې بس زر فیصله واورئ، زما کیسو سره نه لګي. او بی جانه نن مې ورسره میټینګ دی، کار به وشي د خیره. امجدلي د دې هلکانو ترۍ او دې سره ډېر ښه، دی یو غټ وکیلي. اسمه بس زه نور صبر نشم کولی، ما پسې زر رشته راولېږه، اسې نه پلار مې بل چاله ورکي. زه خو وایم چې نن یې در پسې درولېږم، خو کم د زمانه مخکې مشرې رور دی، که اوس ما د خپلې رشتې خبره وکړه نو ټول به مې د حیا نه پاک کي چې مشرې لا پاتې دی او کشري غوبل راغستې دی. نو اسمه تر کومې پورې به زه تا سره داسې ملاوېږم؟ بیا خو زما نه لاس وینځه. نه داسې خبرې مه کوه، هر څه به ټیک شي. د مشتاق لور د دې خان د دې زوی خوښه یي، خو د دې مشرې رور د وجې ورپسې رشته نشي رالیږلی، ولې چې هغه بدعمله یي نو څوک ورله جینۍ نه ورکوي. بیا چې مشتاق کور ته راشي نو ښځه ورته وایي مشتاقه 100 روپۍ دې راوړې، څه دې وګټلو که نه؟ او ښځې 500 روپۍ مې وکړې، نن ګاکم ډېر نه و، چا ډېره ګیا نه اچوله. نه نو دا به موږ تر کمې دغه 300 او 500 ته ناست یو. ځان له څه سم کار روزګار وګوره، کور کې دې پیغله لور ده، هغې له به م څه کول غواړي. نو زه څه وکړم ښځې، ما له خو بل څه کار نه راځي او نه مې کړی دی، او زه خو پیسې ډېرې وګټم خو هلته پکې څه بیم لم نو هغه پکې واپس شي. بس بیا داسې کار وکړه مشتاقه چې دې ټوپک له دې شپېلې یو طرف ته کږه کړه چې څوک هم نښه نشي ویشتی، نو داسې به ته ښه ډېرې پیسې وګټې. او یاره ښځې دا خو دې راته ډېره ښه طریقه وښوله، زه به اوس هم داسې وکړم. د مشرانو خبره چې په سم کار کې پیسې نه وي نو مشتاق هم دوکه شروع کي چې پیسې ډېرې وګټي او د نن نه د ټکټ ریټ هم سیوا کي. هلکه راځه چې نشانه بازي وکړو، راځه چې دا شیش خو ځان له توله کړو که نه؟ او که نه راځه. او استاد جي ټکټ په څو دی؟ ټکټ په 1000 روپۍ دی روره، وایه درکم ټوپک که نه؟ اوه دا دومره ګران؟ ګران خو دی روره، خو دغه شان انعام هم سیوا دی که نه؟ ښه داسې وی بیا خو راکړه چې ټرای وکړم. چې هغه کس څنګه په نښه ډز وکړي نو هغه ته خطا شي. اله شیخ خو خطا شو. ټرت تا ته ګوره نښه ویشتو ته ګوره، راکه چې اوس یې درله ولم مړه. ښه راشه کلکلا خانه تېوله.
بیا چې هغه بل ملګری په نښه ډز وکړي نو د هغه نه هم خطا شي ولې چې مشتاق ورله شپېلۍ کږه کړي. دا څنګه چل دی استاد جی ستا دا ټوپک خو نښه نه ولي ولې نه ولي ولې دا نښه ویشتل داسې اسان دي څه شابه 2000 روپۍ روباسئ. پاسه مړه دا واخله اوچ په اوچه دې تاواني کړو. زه د خیره اوس یې خوند وکړو اوس به زه پیسې ګټم. په دغه ورځ هغه منډاړو بیا راختای نشانه بازۍ له نو مشتاق ځان سره وایي دی بیا را روان دی غم مه کوه دی پیره ته ټول وټ کټ وباسم زه رانه نن یو نړۍ. مشتاق استاد 2 میله راکوه چې د بوتلو نه درله سرونه والوزم نن ورته ډېر پام کیم. او ټیک د در کوم خو ګورئ نن به ټیکټ په 1000 روپۍ ټیکټ ګران شو. نه ټیکټ به ولې ګراني ولې دماغ دې خراب دي څه نه باچا هغه شان به انعام هم سی وای په 1000 روپۍ ټیکټ دی او 1000 روپۍ د انعام هم دی. ښه داسې وې ښه بیا خو یې زر راکه چې راخاشي دې کم. مشتاق استاد هغه له ټوپک ورکي خو هغه ته پته نه چې ده وله شپېلۍ کږه کړې ده نو هغه چې څنګه نښه ولي نو هغه ته خطا شي. هله تا څنګه چل دی دا نښه څنګه خطا شوه ودرېږه چې بیا ولم. هغه په دوباره شیش راواخلي خو بیا هم ترې نښه خطا شي. په 3 پیرو کې هغه نښه ونه لي نو مشتاق ته وایي دا څنګه چل دی باچا دا ټوپک خو دې نښه نه ولي دې سره دې څه چل کړی دی د دې خو دا شپېلۍ کږه ده. شپېلۍ نه ده کږه ستا سترګې کږې دي ورشه بیا ټرای وکړه 3000 روپۍ شو شابه نښه وله چې څه درنه ماینس شي. دا سړی یو پیره بیا شیش راواخلي خو دې پیره د خان غزوی مخامخ را رواني. دې چې څنګه ډز وکړي نو ګولۍ سیده د خان غزوی له لاړه شي او هغه پې ولګي. مشتاق چې دا وویني نو د خپو نه یې ځمکه وتښتي. لکه دا دې څه وکړل تا خو د خان زوی وویشتو. دا خو ما نه دی ویشتې دا خو په خپله ولګېدو دا ټوپک کې پرخ دی باچا زه پکې نیم دا واخله. هغه سړی ټوپک وغورځوي او وتښتي. دې خوا یو کس دا هر څه وویني نو د دې هلک رور ته رنګ وکړي. باچا راشه غرور یې درله وویشتو زر ځان رو رسوه. ګرانو کتونکو د دې کهانۍ 2 اپیسوډ به بلې هفتې له نشر کیږي هغې پورې موږ سره اوسئ ډېره مننه.